محترم د قریب الموت کس سره څنګه سلوک پکار دی کله چې په مریض کې دا نښې ښکاره شي چې کله یې مخ زیړ شي ساه زر زر اخلي پوزه یې کږه شي سترګې پورته طرف ته لاړې شي یعنې کولاو پاتې شي غوږونه یې مړه شي لاس او خپې یې یخې شي او خپې دومره کمزورې شي چې هغه د ودرېدو طاقت نه لري شونډې وچې شي د ګیرې ویښتان یې خواره واره لاړې شي تاسو پوه شئ چې د یخو د زنکدل حالت شروع دی نو بیا تاسو دا سملوئ په داسې طریقه سره یې سملوئ چې خپې قبلې طرف ته راشي او سر ورله قبلې طرف ته واړوئ یا یې خپې قبلې طرف ته وغځوئ او د سر لاندې ورته بالغ کېدوئ چې مخې قبلې طرف ته راشي البته که په دغه وخت کې مریض ته تکلیف وي نو بیا خیر دی او په دغه وخت کې چې کم کسان موجود دي څومره کسان یې خواته ولاړ دي د هغوی دپاره دا مستحب دي چې هغوی په قلاره باندې هغوی ته کلمه د شهادت شروع کړي ځکه چې د دغه مریض د دنیا نه د رخصتېدو په وخت کې آخري الفاظ هغه د لا اله الا الله وشي ځکه محترمو حدیث شریف کې راځي تاسو خپلو ملو ته تلقین د لا اله الا الله ورکوئ او چې د کم کس آخري خبره لا اله الا الله وشي نو دا انسان به جنت ته داخلیږي او محترمو د یوې خبرې خیال ساتئ چې کله انسان وفات کیږي هغه ته چېرته دا خبره مه کوئ چې کلمه د شهادت ووایه د کلمې حکم ورته مه کوه بلکې صرف په خپله خوله باندې کلمه د شهادت ووایه دې دپاره چې د هغه په خوله باندې هم کلمه د شهادت جاری شي او که چېرته یو پیره کلمه د شهادت وویله نو بیا بار په هغه باندې اصرار مه کوه بلکې بیا غیر پاتې کېږه صرف یو پیره کلمه د شهادت ویل دا کافي ده